دي د الله رسول مبارک فرمای وی بنی اسرائیل کې درې کسان دي پلار باندې روان دي سفر کوي یو ځای کې په باران راغی باران راونیول دغه باران نه د بچ کېدو لپاره یو غار تراغل او په یو غار کې فنا واغسته د چې کله غار ترانه نه وتل د غار خلیت یو تیګر اپری وته او د غار خله بند شو دا درې وانه یو بل ته ګوري چې دا څه عجیب کار را سره وشو ول راځي نن به حق عمل الله ته پیش کو چې په کم عمل کې اخلاص کم یو عملم خالصتا د الله د رضا د پاره کړي او الله نه به دعا غواړو چې الله د دې عمل په وجه باندې د غار خله مونږ ته کولا وکا یو ول زب خپل عمل پیش کم هغه خپل عمل الله ته وسیله کوي هغه وی الله ته پته ده تا نه کم عمل پټ پنا نه دی کړي ول الله یو ځل مزدور ته ضرورت دی نو لاړم مزدور را ولما الله یو مزدور میرا وستو پدری سوا اوریجو باندې چې ما سره مزدوری وکا خدای چې د مزدوري وخراغه الله غوسه کې لاړو داغي هغه ورجه ما سره پات شوي الله هغه می ولا وکړلې الله هغه زیات شوي بیا می ولا پاغي باندې غوا غوي واغستو پاغي مولا حیوانات واغسل الله دغه حیوانات زیات شو ډیر ورنه جوړ شو سړیر وخت ما پسې آکس راغې او ما ته ویل چې تاسو سره می فلاني وخت کې کار کړو ما وتل چې بالکل کار دې را سره کړې و تاسو سره زما درې سوا ورجه پاتې دي مال هغه راکا و ما وتل چې درې سوا نه دا مخامخ غواګانی دا مخامخ ګډي بيزي ارس استادي ما ته اغي ویل ما پورې خندا مکوا ما پورې استهزاء مکوا زما چې څومره مزدوري کیږي هغه مال راکا دومره زی زما حق نه کیږي ویل اغي تماول چې دا هرس استادي ویل هغه ګډي بيزي غواګانی ارس می ولا ورکړ حق سره لاړو ویل الله کو دا عمل مستاد پاره کړي الله دا د غار خلرا ته کولا وکا هغه ګټه معمولی غونته اوچته شو دویم سره خپل عمل الله ته وسیله کوي ویل الله ز هغه سره چې ما ګډي بيزي ساتلې خو زما عادت دادې ما چې به ما خام ګډي بيزي راوستلې او ما بخکلي خپل ګډي بيزي ولا شلې الله نو هغه نه چې به اول کمی پي وشوي ما به مور او پلار باندې سکلې زما مور او پلار چې بنويس کلي نو زما بچو بنس کلي زما خزي بنس کلي الله یو زلر لاړه ما ګډي بيزي می بوتللې چراغ لمنا وخت شوي دا ما چې ګډي بيزي ولا شلې چراغ لم ګورم پلار ودده مور ودده بچي زما پخپو کې الله لوغړېدل زما بچي موګيري الله زما بچوم د پي مطالبه کوله او کریم الله ما ویل چې پلار نو وسکلي الله چې مور نسکلي تر هغه وخت پورې به زما بچي دا پي نسکي و ما دا بے دبي ګڼله چې پلار را پاسو او مور را پاسو د پيو جام پلاس کړي او ولاړې ما د پلار او د مور سرته چې دا پلار او مور کله را پاسيږي دا د پيو ګلاس به ول ورکم پي به وسکي الله اکبر کبیره خلکو د پلار او د مور څومره قدر عزت کړي دي تمام شپه اولار دي تمام شپه په دې فکر او سوچ کړي کو چیرته د مور سره کې وغړېدلې د پلار سره کې وغړېدلې دا پي به ور باندې وسکما سحری په پلار او مور باندې پیس کړي او ټول شپه بچم داسي وګيدي الله کو دا عمل مستاد پاره کړي کریم الله دا د غار خلق لا وکا هغه تیګه معمولی غونتی اوچته شو هغه دریم سړی عمل الله ته وسیله کوي و الله ز هغه سوق يم چې زما خپل د ترلور خوخوا او ز پاغي مانی مین یم الله ما هغه نه غلطه مطالبه کړي دا ما ورنه غلط خواهش کړي دي هغه مجبور شو هغه مجبور ده الله ما هغه ته چل جوړ کو ما هغه لسل دینار ورکړ او د دې سل دینار مقابله کې ما غلط کار ته تیار کړه ما د خپل نفس د خواهش پوره کولو لپاره تیار کړه او کله چې زه هغه سره کې ناسم ما ولا پیسې ورکړې ما ته اق جنې اق خزمات وی اتق الله د الله نبی رګه ما کله دا سوچ نه دی کړي ما کله غلط کار نه دی کړي د الله د پاره دا کار ما سره مکوا و الله ستانه ویریدل ما اق جنې می پرې غوستا هغه سل دینار می صدقه کې ولا ورکړ کریم الله کو دا عمل مستاد پاره کړي الله د غار خلق لا وکا د غار د خلینه هغه تیګه الله اوچت کړه او درې وانه ورنه بهر ووتل دا خپل عمل الله ته وسیله کړي دي سبق پکې دا دی ورونو مصیبت په وخت کې الله ته आवाज وکا او یو عمل لا ساته چې خالصتا د الله د رضا د پاره چې هر څومره پریشانی راځي ته د خپل عمل الله ته وسیله کی الله د عمل می خالصتا ستاد پاره کړي دي الله په ما مصیبت راغې په ما پریشانی راغله کریم الله د دې نیک عمل په وجه زما پریشانی ختمه کړه